وس تاسو په خپل علاقه الوچ نیمکلي پورن کې د مشهور تاکوټ چپلی کباب د یو نوي برانچ افتتاح وکړی شوه. په افتتاحي تقریب کې په ګڼ شمېر کې د علاقې خلکو ګډون وکړه. تاکوټ چپلی کباب اوس تاسو ته سپیشل کباب په مناسب نرخ افر کوي. تاکوټ چپلی کباب اینڈ ریسټورنټ، مین بازار نیمکلی الوچ، نیز جامعه مسجد نیمکلی. وس تاسو په خپل علاقه کې د تاکوټ مشهور کباب په مناسب نرخ ترلاسه کولی شئ. شکر الحمدلله. دا کم کړهی چې نن پالوچ کې نوې ووته دا خو ماشاءالله ډیر زیات په اخلاص سره وتی دی. الله پاک دې کامیاب کړي او ډیر زبردست کباب دی، معیاري. او دا ټول انشاءالله دا وعده کوي چې انشاءالله زمونږ کار به دقه شان معیاري موږ چلو لکه دا کم چې نن دی دقه شان به زمونږ دا وعده وي د رب سره او د دې خلکو سره چې انشاءالله دغه شانته یو معیاري کباب په موږ جوړو او دا د ټول مخلوق په مخ کې دا وعده وکړه موږ سره چې انشاءالله تاسو دې دغه له راشي افتتاح له زه رالمه. زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې زمونږ په الوچ کې داسې کړهی ووت لکه څنګه چې په تاکوټ کباب دي د هغې نه هم دا پاس دي انشاءالله. نو موږ په دې ډېر زیات خوشحاله شو پوه شې او ډېره زیاته د دغو شکریه ادا کوو چې په کومه طریقه یې ویلي و هغه شی دغه شانتې معیاري پاتې شي. نو په دې ډېر زیات خوشحاله شو. د پورن د خلکو زه ډېره شکریه ادا کوم چې هغو نن زمونږ دلته دکان افتتاح او ټولو دلته موږ سره شراکت داري وکړه او انشاءالله امید لرم چې دا کوهستان چپل کباب دی او دلته دې ایریا کې انشاءالله پورن خلک به دې کباب نه انشاءالله ډېر مستفید وي او د دوی به انشاءالله دا کباب خوښیږي او دې ځای ته به بار بار راځي او کباب یې ماشاءالله ډېر مزهدار دي او تاکوټ نه چې دا کوم کسان راغلي ماشاءالله ډېره ښکلې تجربه ده او الله تعالی دې دا کاروبار د دوی کامیاب کړي او پاک پروردګار دې پکې ډېره منافع ورکړي. تاکوټ چپلی کباب دپاره خوش آمدید تاسو ته ویو چې دا نوی هوټل مونږ کلو کړی دی نو تاسو ته دا درخواست دی چې راشئ ځان ښه خوب انجوای وکړئ او کباب هم تاسو چیک کولی شئ جي او تاکوټ چپلی کباب جي. تاکوټ چپلی کباب په الوچ کې د خپل 11 برانچ افتتاح وکړه. تاکوټ چپلی کباب مین بازار الوچ نیمکلی.